اوس خو پوهېږي چې د اجړاګانو راج دی هغه یو 4-5 اجړاګانو خپلو کې دا ټول خلک غلې کوي دا مونږ څه بلاوالي راځئ چې مونږ هم غلا وکړو په لاره کې ناستي 4 په جوارو کې پټ ناستي او یو اجړا چې دی اوس په لاره کې ولاړ نو یو خروالا پې راغلی دی نو دا اجړا ورته وایي چې کولال ماما هغه ویل ویل مونږ غلیو لار شو کوو هغه چې ورته داسې کتلي دي که نه نو دا چې وایي دا خو اجړا دی اوس که تاسو خیال وکړئ که نه پخوا به دا اوس تولیې خرڅېږي دومره دومره شته که نه هلکانې ګرځي دا به پخوا ښځو دا چل کړو اوس د هلکانو لاس کې نیولي اوس څه چل کوي دا خو چې په لاره روان یې او داسې لږ غوندې کوکړې وګورئ که نه او تړاک شي د دې غوږ دا پیسکی ورته چې دا ځي څنګه په لاره سم چې دا غوږ یې 3 ورځې سوځي دی د ما نه بیا کوک کړي لاړ شي پیټ نظام پکار دی کولالو کته چې دا خو اجړا دی غلې لاره شو کې ویلو ویلو درګه چې لخته ور سره و چې یو 100 لخته وای کولال منډي کې او غنور اجراګانو ته आवाज وکړي خورې را پاسې وی پیجندو نو مونږه پیجندلی قسم په خدای کده چا سترګه سوځي څوک چې سکه سترګه نه سوځي شرابي کا شراب کی سترګه نه سوځي غل کا غلا کی سترګه نه سوځي زناکار کا زنا کی سترګه نه سوځي جوارګر کا جواری کی سترګه نه سوځي رشوت خور کا رشوت علی سترګه نه سوځي ځکه تاسو والا څوک نشته